دا زندگی بزندگی وشمیرو چې ماشام پروي خپل سړی وشمیرو دا زندگی بزندگی وشمیرو چې ماشام پروي د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زمونږ په کورونو کې او باران چې راکړې سپرلی بالا هله موږ سپرلی وشمیرو چې ماښام پروي خپل سړی وشمیرو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند له لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې. قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت په خپل کلام کې د زوی او پلار ترمنځ په اړیکو خبرې کړې دي. داسې پلار چې له زوی سره ښه رویه نه کوي دا د ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام او د هغه د پلار آزر په داستان کې کتلی شئ. ابراهیم علیه الصلاة والسلام راځي خپل پلار ته وایي پلار جانه دا کم بوتان چې ته جوړی او خلق د دې عبادت کوي دا سمه لار نه ده، راشه د یو الله عبادت وکه. په سورة مریم کې الله رب العزت دا یادونه کوي واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، او بیان کړه د نصیحت په طور په کتاب د الله تعالی کې حال د ابراهیم علیه الصلاة والسلام یقینا دی و ډیر رښتینی پیغمبر. اوس څلور ځلې ابراهیم علیه الصلاة والسلام پلار جان پلار جان پلار جان نصیحت کوي خو پلار یې نه مني. څه وایي ابراهیم؟ اذ قال لأبیه یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغني عنك شیئا. خپل پلار جان ته څه وایي چې ای پلاره زما په څه دلیل بندگی کوې ته د هغه چا چې نه اوري او نه ویني څه څیز او نه لرې کولی شي ستا نه هیڅ تکلیف، ته ولې د دې بوتانو عبادت کوي؟ بیا ورته وایي یا ابتی إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ای زما پلار جانه یقینا راغلی دی ماته د علم او وحی نه هغه څه چې تا ته نه دی راغلی نو تابعداري وکړه زما، زه به تا ته سمه لار در وښیم، ته زما تابعداري وکړه، دا د بتانو عبادت پرېږده. بیا ورته وایي یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ای زما پلاره بندگی مکوه د شیطان، د شیطان عبادت مکوه، یقینا شیطان د رحمان نه نافرمان دی، هغه د الله رب العزت د حکمونو نه سرغړونه کړې. بیا ورته وایي په څلورم وال یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ای زما پلار جانه یقینا یېره کوم چې وبرسیږي تا ته عذاب د طرف د رحمان نه نو شی به ته د شیطان ملګری، راشه دا د بتانو عبادت پرېږده. څلور وارې ورته نارې وهي چې زما پلار جانه زما پلار جانه زما پلار جانه. نو په کار خو دا وه چې د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام پلار د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام دعوت ته لبیک ویلي وی، هغه یې قبول کړی وی. تاسو ورته ګورئ چې پلار ورته څه وایي قال اراغب. پلار ابراهیم علیه السلام ته وایي آیا مخ ګرځوې انت عن آلهتی یا ابراهیم، ته زما د مددګارانو او زما د خدایانو نه ای ابراهیمه لئن لم تنته لارجمنک وهجرني ملیا، که چیرې منع نه شوې ته نو په کاڼو به دې اولم، وهجرني ملیا او لرې شه زما نه ډیره موده. پلار خو دا خبره ورته کوي خو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي قال سلام علیک سأستغفر لك ربي انه کان بی حفیا.
ابراهیم علیه السلام ورته وایي سلام د جدایي دی تا ته زر دی بخښنه به وغواړم تا لره د رب خپل نه یقینا هغه په ما باندې ډیر مهربانه دی. حضرت ابراهیم علیه السلام غواړي چې خپل پلار د الله رب العزت دین ته راوبلي، د الله رب العزت یووالي ته راوبلي، خو پلار په خپل انکار باندې ټینګ ولاړ دی، په خپله ناسمه خبره باندې ټینګار کوي. خو حضرت ابراهیم علیه السلام بیا هم تیزه خبره ورته نه کوي، داسې ورته وایي سلام علیک ساستغفر لک ربی. نو د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د پلار داستان په قرآن کې موږ ته څه پند راکوي، موږ ته څه پیغام لري؟ چې باید د زوی او د پلار ترمنځ اسلامي رابطه وي، او کومه دینی لارښوونې چې اولاد د خپل پلار ته کوي چې پلار په سمه لار باندې روان نه وي باید پلار یې ومني، او که پلار نه مني نو زوی د خپل والدینو او مور و پلار ته بیا تیزه خبره نه کوي، د الله رب العزت نه دې ورته بخښنه وغواړي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام او د ورونو داستان یې شته چې د ورور د قتل په لټه او هڅه کې راپورته کیږي. شیطان یې په زړونو کې وسوسه ور اچوي چې پلار یې له یو زوی او د دوی له ورور سره ډیره مینه لري، او دا هر مور او پلار ته یو خبر ورکوي چې له اولادونو سره په چال چلند کې فرق ونه کړي. نو د یوسف علیه السلام ورونه تصمیم نیسي چې حضرت یوسف علیه السلام ووژني، په څاه کې وارتوي. الله څه وایي اذ قالوا لیوسف واخوه احب الی ابینا منا ونحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین. هر کله چې دوی وویلې خامخا یوسف او د هغه ورور بنیامین زیات خوښ دی زموږ مور پلار ته زموږ نه، او موږ پوره ډله یو، یقینا زموږ پلار خامخا په سادګي ښکاره کیدی. نو اوس څه وایي نقتلو یوسفه او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. ووژنئ یوسف علیه السلام، یا یې وغورځوئ یو ملک ته، نو خالی به شي تاسو ته مخه د پلار ستاسو، او شی به تاسو د دې نه وروسته قوم او خلک نیکان او توبه به وکړئ. د یوسف علیه السلام واقعه او داستان چې الله رب العزت په خپل کلام کې ذکر کړي موږ ته څه درس راکوي؟ زموږ پلرونو او میندو ته دا درس ورکوي چې په خپلو اولادونو کې به یوه سره ډیره زیاته مینه نه کوئ. خدای مکړه چې ستاسو هغه بل اولاد د بل اولاد لپاره دښمن نشي، کورنۍ به هم خرابه شي. همدارنګه الله رب العزت چې د حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام داستان په خپل کلام کې ذکر کوي، هغه موږ ته دا درس راکوي که د ورونو ترمنځ کومه خبره لاندې او باندې کیږي، خپل منځ کې خفګان راځي، باید یو بل ته بخښنه وکړي. لکه څنګه چې حضرت یوسف علیه السلام د خپل ورونو ته بخښنه وکړه. ورونه حضرت یوسف علیه السلام ته وایي تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. قسم دی په الله تعالی یقینا غوره کړی ته الله تعالی په موږ باندې، او یقینا موږ خطاکار یو. یوسف علیه السلام غچ ناخلي، حضرت یوسف علیه السلام انتقام ناخلي. څه وایي د خپلو ورونو ته قال لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین. حضرت یوسف علیه السلام ورته وایي هیڅ ملامتیا نشته په تاسو باندې، نن بخښنه به وکړي الله رب العزت تاسو ته، او هغه زیات رحم کوونکی دی د رحم کوونکو نه. قدرمنو اوریدونکو د کورنۍ ارزښت باندې پوه شئ. هغه رابطه چې د پلار او د زوی ترمنځ وي د ابراهیم علیه السلام داستان نه یاده کړئ، او هغه رابطه چې د مور او پلار اولاد سره وي یا د ورونو ترمنځ وي هغه د حضرت یوسف علیه السلام د واقعې نه یاده کړئ. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو د الله رب العزت په کلام کې د یوې خور داستان شته چې له ورور سره مینه لري، او هغه د حضرت موسی علیه السلام د خور داستان دی. فرعون خوب ولید چې داسې یو کس پیدا کیږي چې هغه به زما ټوله پادشاهي ړنګوي او ختمه یې وی. فرعون علیه لعنه د خپل خوب نجومیانو سره شریک کړ.
نو نجومیانو ورته ویلې چې په بني اسرائیلو کې به داسې یو ماشوم پیدا کیږي چې هغه به ستا پاچاهي ړنګوي، لا پیدا شوی نه دی. نو فرعون حکم وکړ چې په بني اسرائیلو کې چې کومه ماشوم پیدا کیږي هغه تاسو حلال کړئ او د هغوی میندې د خپل وینځې وګرځوئ. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم، لکه څنګه چې الله وایي. مفسرین کرام لیکي چې په 2-3 ورځو کې فرعون علیه لعنه او د ده لښکر تقریبا 80,000 ماشومان د تیغ نه تیر کړل، حلال یې کړل. نو په دې ورځو کې حضرت موسی علیه السلام نړۍ ته سترګې وغړولې. مور خو ویریږي چې فرعون یې حلالوي. د حضرت موسی علیه السلام مور د خپله ماشوم را اخلي، د تختو په یو صندوق کیږدي او په سیند کې خوشې کوي. او د حضرت موسی علیه السلام خور ته وایي چې د خپل ورور پسې ګوره چې دا ستا ورور چیرته ځي، اوبه یې غرقوي کې څوک پورته کوي. دا د الله فیصله د قدرمنو اوریدونکو متوجه اوسئ. په دا کم رود کې او په کم سیند کې چې د حضرت موسی علیه السلام مور حضرت موسی علیه السلام خوشې کوي، دغه سیند د فرعون کور ته ننوتی و. نو موسی علیه السلام د فرعون کور ته ورننوځي. خور ورپسې ورځي. د خور خو ورور سره ډیره زیاته مینه ده. ای کاش چې ورونه په دې باندې پوهېدلی. د فرعون لښکریان حضرت موسی علیه السلام راپورته کوي، چونکه فرعون اولاد نه درلوده او د هغه میرمن بیبي عاصیه مسلمانه وه. هغه وایي چې دا به ځان لپاره زوی کړو. خو موسی علیه السلام چې هرې ښځې ته وړاندې کوي چې شیدې ورکړي. موسی علیه السلام د بلې ښځې سینه په خپل خولې کې نه اخلي. د موسی علیه السلام خور ولاړه ده. هغه ورته څه وایي؟ زه به تاسو ته داسې یوه کورنۍ در وښیم چې هغه به د حضرت موسی علیه السلام ښه پالنه وکړي او کیدای شي د هغو شیدې وخوري. الله رب العزت په سورة قصص کې 12 آیت کې فرمایي وحرمنا علیه المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون. الله رب العزت فرمایي من پر دې هلک باندې لا دمخه د شیدو ورکوونکو تیونه حرام کړي ول. د دغه حالت په لیدلو هغې نجلۍ چې د موسی علیه السلام خور وه هغو ته وویل آیا زه تاسې ته د یو داسې کور څرک درکړم چې اوسیدونکي ستاسې لپاره د ده پالنه پر غاړه واخلي او په خیرخواهي یې وساتي. الله رب العزت موسی علیه السلام بیرته د خپل مور ته راګرځوي. دا د الله واده وه ورسره. نو قدرمنو اوریدونکو، موږ معتقد یو چې د دغو ټولو ارزښتونو له امله چې کورنۍ لري موږ ته د ازادي او خلاصي لپاره یوه موقع په لاس راکوي. جګ شئ چې د خپلو کورنیو په یو لاس او متحد کولو سره متعال الله راضي کړو. نور نه یوازیتوب او انزوا بس ده. د کورنۍ د ارزښت اړوند د قرآني داستانونو پرتلنې له مخې موږ د دې عصر د کورنیو اړیکو د تکړ او د یو ویرونکې او وحشتناکې بڼې شاهدان یو. وګورئ د موسی علیه السلام خور د خپل ورور سره څونه مینه لري. وګورئ د موسی علیه السلام مور د خپل زوی سره څومره مینه لري. وګورئ حضرت ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته څنګه نصیحت کوي. وګورئ حضرت یوسف علیه السلام خپل ورونو ته څنګه بخښنه کوي. راشئ د کورنۍ په ارزښت باندې پوه شئ، کورنۍ سره متحد او متفق شئ، درګذشت وکړئ، انتقام ماخلئ. هیله ده چې الله رب العزت زموږ کورونه زموږ لپاره په دنیا کې جنتونه وګرځوي. نور به واورو قدرمنو اوریدونکو، خود یوې دمې نه وروسته. ګلال فصلونه او باران چې راکړي، ګلال فصلونه او باران چې راکړي، سپرلی بالا هله موږ سپرلی وشمیرو چې ماښام پروي خپل سړی وشمیرو. سپرلی بالا هله موږ سپرلی وشمیرو چې ماښام پروي خپل سړی وشمیرو. دا زندگی به زندگی وشمیرو چې ماښام پروي خپل سړی وشمیرو. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. بیا هم د حضرت موسی علیه السلام په داستان کې وګورئ. الله رب العزت د ورور اړیکه له ورور سره رامخته کوي. د موسی او د هارون علیهم السلام
په داستان کې کله چې متعال الله له موسی علیه السلام څخه غواړي چې د فرعون په لور ورشي، موسی علیه السلام ورته څه وایي؟ سورة طه 25 آیت نه 34 آیته پورې وګورئ. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. موسی علیه السلام ته چې الله رب العزت وایي چې لاړ شه د فرعون مقابله وکړه، موسی ورته عرض کوي چې زما پروردګاره، زما سینه راته پرانیزه او زما کار ماته آسانه کړه او زما د ژبې غوټه وسپړه تر څو خلک زما پر خبره وپوهېدلی شي او زما لپاره زما له خپلې کورنۍ څخه یو مرستیال وټاکه. هارون چې زما ورور دی، د هغه په وسیله زما مټ پیاوړی کړه او هغه زما په کار کې برخوال کړه تر څو موږ ښه ستا پاکي بیان کړو او ښه ستا یادونه او ستاینه خپره کړو. تاسو ګورئ حضرت موسی علیه السلام د خپل ورور شراکت او ګډون د ځان سره غواړي. د الله دا کلام تا ته څه درس درکوي؟ چې ورور ځان سره شریک کړه، د هغه سره بغض و عداوت او دښمني مه کوه، د الفت، د شفقت او د مینې غیږ ورته خلاصه کړه. کله چې حضرت موسی علیه السلام روانیږي د تور غره ته چې تورات راوړي، نو مسئولیت حضرت هارون علیه السلام ته سپاري. د موسی علیه السلام په نشتون کې بني اسرائیل ټول د خصي عبادت کوي. هارون علیه السلام چې هر څه کوشش کوي چې دوی د الله رب العزت عبادت ته راوبلي، اما د سامري فریب او دوکې بني اسرائیل دوکه کړل، هغوی د خپل معبود خصی وګرځوه، الله یې هیر کړ. موسی علیه السلام چې کله بیرته راګرځي، په حضرت هارون علیه السلام باندې غصه کیږي. حضرت هارون علیه السلام د سر او ګیرې نه نیسي راکاږي. هارون علیه السلام ورته څه وایي؟ قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. سورة طه کې 94 آیت. هارون ځواب ورکوي موسی علیه السلام ته، ای زما د مور زویه، زما ګیره منیسه، مه زما د سر ویښتان راکاږه. زه له دې څخه ویرېدم چې ته به راشې او به وایې تا په بني اسرائیلو کې بیلتون راوست او زما د خبرې مراعت دې ونه که. وګورئ قدرمنو اوریدونکو، په دې ځای کې هارون علیه السلام په خپلو منځونو کې مور د خپلولي او پیوند په توګه یادوي. داسې ورته یا ابن ای زما د مور زویه. کله چې موسی علیه السلام دا خبره اوري، موسی علیه السلام په شا ځي. څه وایي؟ الله په سورة اعراف کې 151 آیت کې ذکر کوي. هغه وایي قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمین. موسی ورته وایي ای ربه، ما او زما ورور ته بښنه وکړه او موږ په خپل رحمت کې داخل کړه، ته تر ټولو لوی رحیم یې. راځي د ورونو ترمنځ شخړه هم راځي، خو په یوې شخړې باندې به د خپل کورنۍ ټوټه ټوټه نه کوئ. تاسو ټول د یو مور او د یو پلار بچیان یاست. لکه څنګه چې حضرت هارون علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام په وړاندې د صبر او زغم څخه کار اخلي. یا ابن ورته وایي چې ای زما د مور زویه، نو موسی علیه السلام ورته وایي چې رب اغفر لي ولأخي وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. د خپل رب نه بښنه غواړي ځان ته او د خپل ورور ته هم. د کورنۍ مفاهیم په سیرت النبی یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې هم ښکاره او څرګند دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورئ چې له خپل نیکه عبدالمطلب سره د کعبې په سوري کې ناست دی. نیکه هغه ته چې پلار وفات شوی دی څومره ارزانه او ډیر محبت ورکوي. مسیح ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورئ چې د مور تر وفات کېدو 50 کاله وروسته د مور قبر ته ورځي او فرمایی استأذنت ربی فی ان ازر قبر امی فاذن لی. له پروردګاره مې اجازه وغوښته چې د مور د قبر د زیارت اجازه راکړي.
محمد رسول الله فرمایي چې ما ته اجازه راکړل شو رسول الله ورځي د مور د قبر زیارت او دومره ژاړي چې شاوخوا ترې ګرد چاپېره خلک هم په ژړا کیږي مسای باید د خپل نیکه سره څنګه چلند وکړي که ستا ورورجان مور وفات کیږي لاړ شه په قبر کې د تزرو او د عاجزي لاسونه د خپل رب ته پورته که او د خپلې مور لپاره بخښنه وغواړه دا نه چې ټوله ورځ د مور سره په شخړی تاسو د محمد رسول الله ژوند مطالعه کړئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها سره ګورو او کوم وخت چې پوهیږي فاطمه الزهرا چې پلار مې وفات کیږي نو کله چې فاطمه الزهرا د محمد رسول الله کور ته ورننوځي پلار یې په وجود کې دومره زور نه لري چې جګ شي او د تل غوندې په تندي باندې د خپله نازولې لور ښکل کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مدینې نه بهر نه وته تر څو به چې د فاطمه الزهرا کور ته ورنغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله بیرته مدینې منورې ته راوګرځېده خپل کور ته به نه ته تر څو به چې د فاطمه الزهرا کور ته ننوت او د هغې پوښتنه به یې ونه کړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې ښځې پلار دی د خپل د زوم راضي کولو لپاره چې کله د حضرت علی کرم الله وجهه مور وفات کیږي راضي د حضرت علی کرم الله وجهه مور ته کفن ورکوي او د هغې د مور قبر ته ورننوځي د کفن مالوچې پر ځای کوي او د زوم په درناوي یې مور ورته په کفن کې کوي تاسو خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کړئ چې د کورنۍ په ارزښت باندې پوه شئ چې کورنۍ څومره ارزښت لري آیا په دنیا کې جنت ده که نه ده په یو حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه جنت ته ننوتم هلته مې د یوې چینې غږ واورید ما پوښتنه وکړه چې دا چینه د چا ده نو ما ته وویل شو چې دا د حارثه بن نعمان چینه ده هغه حارثه چې هغه د خپل مور سره نیکي کوله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما وویل پوه شئ چې نیکي دا ډول وي پوه شئ چې نیکي دا ډول وي همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت ته ننوتم ام سلیم مې ولیده ومې ویلې ته تر ما وړاندې جنت ته ننوتې نو ما ته وویل شو له دې امله دا جنت ته ننوتلې ده چې د خپل خاوند په لټه او په کوشش کې وه یا ما ته وویل شو له دې امله چې د خپل خاوند په لټه او کوشش کې وم نو قدرمنو اوریدونکو هر هغه څوک چې کورنۍ راټولوي د متعال الله په وړاندې د کورنۍ د ارزښت له امله دغه عمل زیات اجر و ثواب لري د بیلګې په توګه یو سړی چې د شپې راویښ شي خپله ښځه هم راویښه کړي او په ګډه 2 رکعته لمونځ ادا کړي لوی الله ورته د رحمت په سترګه ګوري نو لوی الله یې د هغو سړیو او ښځو په لړ کې نوم لیکي او راوړي چې الله ډیر یادوي او د الله رب العزت ډیر ذکر کوي دا یوازې د 2 رکعتونو لمونځ ثواب دی او ستاسو مینه او محبت د ښځې سره ستاسو درجې د الله رب العزت په وړاندې پورته کوي په تیره په دې ورځو او شپو او عصر کې چې کورنۍ کې مینه محبت او شفقت کم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العبادة فی الحرج کهجرة الیه د ګډوډي او د وخت په ناسمو حالاتو کې عبادت کول لکه زما په لورې هجرت کول دي نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو کورنیو نه په دنیا کې جنت جوړ کړو په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ چې بې بمباره تر خپل کور راسي چې بې بمباره تر خپل کور راسي دغه واده به بیا شادي وشمیرو چې ماښام پروي خپل سړي وشمیرو دغه واده به بیا شادي وشمیرو چې ماښام پروي خپل سړي وشمیرو دا زندگی په زندگی وشمیرو چې ماښام پروي خپل سړي وشمیرو سید ورسته له چاودانې څخه سید ورسته له چاودانې څخه تشه خولي سپری کالی وشمیرو چې ماښام پروي خپل سړي وشمیرو
تشه خلی سپلی کالی وشمیرو چې ماښام پروي خپل سړی وشمیرو دا زندگی په زندگی وشمیرو چې ماښام پروي خپل سړی وشمیرو دا زندگی په زندگی وشمیرو چې ماښام پروي خپل سړی وشمیرو سید اورستا لچاودانی څخه سید اورستا لچاودانی څخه تشه خلی سپلی کالی وشمیرو چې ماښام پروي خپل سړی وشمیرو دا زندگی به زندگی وشمیرو چې ماښام پروي خپل سړی وشمیرو دا زندگی به زندگی وشمیرو چې ماښام پروي خپل سړی وشمیرو